نن یو سما د هر طرف دی چراغان مردان سوپر لیگ سلورم ورځ یو سنسنیخیز مقابلې نه بعد مردان خوتي زلمي ټیم د تغبی باتورانو ټیم ته په 15 وکټو ماتي ورکړه. د دې میچ مشر ملما د مرکزی تنظیم تاجران صوبایي جنرال سیکرټري زهرشاه خان وو. د سوپر لیگ د دې خوندور میچ ټول تماشبینو ډیر خوندونه واغستل ولې چې دا میچ د اخري بال پورې وشو. مردان سوپر لیگ مردان سوپر لیگ د هوتي زلمي سپورټرانو د اخري رنز په اغوستو ټول د کرکټ ګراوند ته را پمنډو شو او د خوشاله اظهار یې وکړو. خمستی خط کړه دی خمسبوت دی جالوان دا ټیم د فاروق خان هوتی مردان زلمی دی لکه ستوري د اسمان دا ټیم د فاروق خان اکبر بلی ضرور د هوتي زلمي کپتان سهیل خان یو زمیدارانه بیټینګ وکړو چې ها آل راونډر پرفارمنس باندې مین اف دی میچ وټاکل شو.